السلام علیکم ګرانو محترمو زما پښتنورو، زه د عمرزو زین الله جان نن ثوابیت راغلی ما او د امجد استاد سره په دې رکه ناست ما. امجد استاد ډېر یو خدمتي انسان دی، ملنګ سړی دی، زما ډېر عزت کوي، زما کشر دی او دې وخت کې زه د ذوق کاروان دپاره سپیشل خپل انټرویو ریکارډ کوم، خپل ستار ریکارډ کوم په ډېره مینه. تاسو په خیرالي او ذوق کاروان کې ډېر زیات تاسو منندوی او مشکور یو، تاسو وخت راکړ او باید راځي د ذوق کاروان ته مو خور ډېره مننه کوم. تاسو یو بلا مو د تاسو ستاره وغو په سټوډیو کې، په کیسټو کې، په فلم کې، په ټي وي کې، نو تاسو بلا مینوال لري، بلا شوقیان د ستار څومره شوقیان تاسو خو خیر تاسو سویل واړی وتا مرګورو چترالي ستار د پښتنو د اجرو یو خایست وو. 50 کاله مخکې به په هر اجره کې ستار وو، منګې به ستار به مشران براله په اجره کې به کېناستل، هغوی به په اجره کې خپل باس وکړو، د غم خادی، د پټي، د کټي، د سنډا، د خپل دکان، د جومات باس وکړو، مشران به لاړو. الک سړی به کور نه سملاسته، هغه به په اجره کې سملاسته. نو ګوټ کې به ستار پروت و، د کټ لاندې به منګې پروت و. ما خپله په اجره کې ستار زده کړی دی. نو هغه الکان نو به منګې ستار راواخېست، هغوی به ټول اوس په کار ستړي شوي وو، څوک په پټي کې، څوک په دکان کې، څوک په ترکاڼه، څوک په ګلکارۍ، څوک په یوې، څوک په جغ، څوک په ګوټ، څوک په رنبي. هغوی به ډېر ستړي ستومانه وو. نو په دې ستار منګي باندې به لږ سکون د ژوند اخیسته، لږ خوشحاله ژوند به تېرول. نو دا ستار زموږ د حجرو ښایست دی. ملګرو دا 50 کاله مخکې وو په هر حجره کې، خدا بیا رک و. ستار بیا داسې د نوي نسل نه رک شو چې دوی سره پېژندم نه. واحد ماضي ستار د خپل 40 کاله زندګي وقف کړه، دا ستار ما ژوندی وساته. او ملګرو دا د ما په پښتنو مو پېژنده، دا د ما په پاکستان کې، په پنجاب کې هم په خلکو پېژنده، دا ما په لندن کې هم په خلکو پېژنده، دا ما په فرانس کې هم په خلکو پېژنده چې ستار هم یو ساز دی او یو خوږ ساز دی. استاد جي تاسو ستار هغوی د دې تاسو شاګردي چا سره کړې ده که د خپل استاد ذکر تاسو وپېژنئ؟ باقاعده ما د دې سبق زده کړی دی. باقاعده ما به په حجره کې د خپل استاد ډېر عزت کوم. زما استاد اوس هم جم دی، د عجب خان استاد یې نوم دی او خدای دې له ډېر ژوند ورکړي. هغه به ستار غږولو په حجره کې، زه به ورسره ناست وم، ما به صرف د هغه ګوتو ته کتل، ما به د هغه ګوتو ته کتل، ما به د چل زده کولو. عجب خان استاد اوس هم جم دی زموږ په عمرزو کې، الله دې ژوندي لري. نو بغیر استاده یو فلم بغیر استاده نه زده کېږي. استاد جي په دې کې خو تاسو سفرونه هم ډېر کړي، کومو هېوادونو ته مو سفر کړی ستار؟ چترالي ستار د برکته ما ډېر ملکونو وکتل، فرانس، دوبۍ، افغانستان، اذربایجان، چین، داسې نور ډېر ملکونه چې هغه ځای وخت زما په ذهن کې نه راځي. خو زیاتر د ستار دا فن چې څونه انګریزان خوښوي که نه، موږ چې فرانس ته لاړو صاحب هلته موږ پروګرام وکړو، نو هغه انګریزانو به زما د ستار له بیته تصویرونه ایستل. نو هغوی به یاره موږ په دې حیران وو چې موږ سره د لکونو روپو سازونه دي او هغه دونه خواږه نه دي، او دا ستار څنګه دومره خوږ دی، په ده کې دا دومره خوږوالی د کم ځای نه راشي. استاد جي مینوال تاسې په خپلو ګوتو باندې څه ورواړوئ؟ ښه
استاد دا پنځه تاسو سورو خو تقریبا 40 کاله په دې کې خو به بلا ایوارډونه تاسو ته ملاو شي بلا ستاینې به ستاسو شوي د هغې نه څه راته وکړئ نو په چترالي ستار کې زما په خپل ټي وي چینل پېښور سنټر کې اسلام آباد سنټر کې زما اوټسټینډینګ کلاس دی اوټسټینډینګ کلاس هغه کلاس دی چې هغه ډېرو کمو خلکو ته دی لکه هغه د زرسانګې دی او د خیال محمد لالا دی د ماجبین اوټسټینډینګ کلاس کنه داسې کسانو چې هغوی خپل فن کې نوم ګټلی نو شکر زما خو یو اوټسټینډینګ کلاس دی د هغې باقاعده ما سره خپل کارډ دی یوه خبره بل ایوارډ خو ما ثقافت کې زنده امین ایوارډ ما ګټلی دی خیبر پښتونخوا ایوارډ ما ګټلی دی د شانګلې د یونیورسټۍ د کالج ایوارډ ما ګټلی دی داسې نور ډېر ایوارډونه ما ګټلي دي الحمدلله په چترالي ستار باندې او غټه خبره دا ده چې ما د عوامو زړونه ګټلي دي دغه زما لپاره غټ ایوارډونه دي استاد جي بللا مینوال تاسو لرئ او ډېر زیات درسره مینه کوي ډېر څومره مطمئن یې ته ډېره جي زه د خلکو ځکه شکریا ادا کوم چې موږ له په دې ماتو ګوډو ګوتو باندې دونه داد راکوي او موږ ته غوږ ږدي او څوک زموږ لیدو له کلي ته راځي خدای یقین که کلي ته رابسې خلک راځي نو زه د خلکو ډېر مشکور یم خدای د خلکو سره ډېر ښه وکړي استاد جي په اخره کې بیا ستاسو ډېره زیاته مننه که وخت مو راکړه ډېر زیات خوند مې وکړو ملاقات وشوه کېناستو خبرې وشوې ترمیم پکې وغږېدې او اوس به د مینهوال نه اجازت وغواړو تاسو ورته دي او نغمه ورته وغږو صحیح ده جي صحیح ده